چې د هغې لا ورځې نه دي پوره دا دی نن بیا زمونږ یو تعلیم یافته ټالنټډ ځوان د لاسه ورکړه تعلیم یافته دنیا ته ځکه زمونږ د افغانانو وینه وطن ارزښت نه لري ځکه چې موږ په خپلو افغانانو ته ارزښت نه ورکوو موږ د مړونو قدر کوو د ژوندو نه کوو ملګرو ستاسو به خیال وي چې کله هم داسې حادثه د افغانستان په حوالې سره مخې ته راشي نو نجیب اپیز په هغې باندې یو ویډیو وکړي او خپل کم مواقف چې دی هغه خلکو ته پیش کړي لکه تاسو به کتلی وي کله چې افغانستان حکومت هغه ختمېدو په هغې کې هم نجیب اپیز راغلی و او څه قسمه جړا یې کړې وه هغه هم ستاسو یاد وي دې نه علاوه په افغانستان کې داسې بله واقعه مخې ته راشي نو خامخا چې کوم دی پې خپل ریاکشن هغه شو کوي خو داسې چل شوی دی دا کومه ویډیو چې تاسو وکړه دا خو په سوشل میډیا ډېره زیاته چلیږي خو دا پیک ده د ګیلمن وزیر په حق باندې تر اوسه پورې د هغې څه بیان یا داسې پوسټ ټویټ څه هم مخې ته هغه نه دی راغلی نو ډېره زیاته د یو شرم خبره ده چې لکه ټول خیبر پښتونخوا والا دینه والا افغانستان ټوله دنیا کې پښتانه چې دي هغه د هغه په حق کې چې کوم دی غمګین دي د هغه باندې د خفګان اظهار کوي خو نجیب اپیز چې دی تر اوسه پورې د هغې په حق باندې یو قسمه پوسټ یا یو قسمه څه ویډیو هم نه ده ریکارډ کړی او دا کومه ویډیو چې چلیږي دا تاسو چې ګورئ په سوشل میډیا باندې نو دا پیک ده په دې کې څه حقیقت نشته بله داسې څه ویډیو و هغه خلکو راغستې ده او هغه اوس په سوشل میډیا ورکوي او هغه چلی نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو الله حافظ